أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم او بعض د دوینا امیون هغه امیان دي لا يعلمون الكتاب چې هغه نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر ارزوګانی د دوی دي و انهم او بشک دوی چې دي الا يظنون نو دوی صرف په ګمان باندې دي. د يهودو سوډل چې دینو هغه بیان شولې نن سلورم ډله چې دی هغه د هغوی بیانیږي او هغه امیان دي چې په دوی کې بعضې خلک داسې دي چې هغه امیان دي او په کتاب باندې په خپله نه پوهیږي نو دوی په خپلو ارزوګانو سوچونو باندې روان دي ځان له خپل ګمانونه کړي دي یا ورته ګمانونه چې دی هغه ورکړی شوي دي او په هغې ګمان باندې روان دي. لکه دوی باره کې مونږ ویلو چې د دوی هغه ارزوګان او ګمانونه دا و چې وی چې مونږ د الله رب العالمین دوستان یو د جنت زمونږ د پاره خاص ته او لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. دوی داسې وایي چې جنت ته به نه داخلېږي مګر یهودیان او نصارا. نو الله رب العالمین د یهودو دا ډلې هم اوس تذکیره کوي چې ومنهم امیون بعضې د دوی نه چې دي هغه امیان دي. اوس امیان څه ته وایي؟ نو امی یو دې ته ویل کېږي چې هغه لیکل لوستل چې دی هغه نشي کولی، یعنی پښتو کې یا د اردو کې موږ داسې وایو چې لیک کا پړه نه وي، په خپله لیکل لوستل نشي کولی. نو دا امی چې دی دا د نه دی او چې دی دا مور ته ویل کېږي. مراد تی دا دی چې یعنی د مور نه څنګه انسان ناپوهه پیدای دوی دغه شان ناپوهه پاتې شوي دي. لیکل لوستل سبق دا کارونه چې دی نه دی کړي نو دوی چې څنګه د مور نه پیدا شوي دي نو هغه شان پاتې شوي دي. دویمه خبره دا کېږي چې امیان چې دی نو دا د امت نه دي، یعنی دا ټکې د امت نه اخیستلی شوی دی او د امت مطلب چې دی نو عام خلک، یعنی عام خلک دی او لیکل لوستل دوی کړي نه دي نو د عامو خلکو نه دوی دي. ومنهم امیون. اوس دلته یوه خبره دا ده چې دا امیتوب چې دی نو دا خامي ده، دا صفت نه دی بلکې دا خامی ده. او دویمه چې دی هغه دا ده چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امیتوب چې دی نو دا مدح ده، دا صفت دی، دا یو چوت صفت دی ځکه چې هغه د چانه لیکل لوستل نه و کړي، لیکل لوستل یې نه و کړي او د هغې باوجود الله رب العالمین ورته ډېر زیات لوی علم ورکو. نو ډایرکټ په ډایرکټه د انسانانو د محتاجۍ نه بغیر وته الله دا علم ورکو. په دې کې د الله رب العالمین ډېر لوی حکمتونه. که چېرته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل لوستل کړی وی نو خلکو به چې تعلیم یافته سړی دی نو د ځان نه شاعري یا کتاب جوړ کو. نو امی سړی چې دی هغه داسې کار نشي کولی چې هغه سبقونه نه ویلي وي او فن ته نه رسېدلی. نو دا خو صرف او صرف د الله رب العالمین خصوصي رحم وپي نو د هغه دپاره مدح ده. خو د عامو خلکو دپاره امی کېدل چې دی نو دا د مدح خبره نه ده بلکې دا بله یوه خامي ده چې الله رب العالمین دلته ذکر کوي. او بیا امی کېدل یو دې ته وایي چې یو سړی لیکل لوستل مونږ ووی خو لوستل که کولی شي نو دا هم امی نه دی. خو بیا که دی لوستل کولی شي او دی په مقصد نه پوهېږي نو دی بیا هم امی دی. دی لوستل کولی شي خو د لوستلو په مقصد باندې نه پوهېږي نو دی بیا هم څه دی؟ دی بیا هم امی دی. نو الله رب العالمین دلته دا خبره ذکر کوي او د دې آیت نه دا معلومیږي چې دا کم تفصیل مونږه ووی. ومنهم امیون بعضې د دوی نه هغه دی چې لا یعلمون الکتاب هغوی نه پوهېږي په کتاب باندې. نو دلته الله رب العالمین دا ووی چې په کتاب پوهېږي نه، نو په لوستلو سره خو سړی په کتاب نه پوهېږي که نه. وسو دوی به تورات چې دی نو هغه به یې ویلو د کتاب نه مراد دلته تورات دی یا عام کتابونه هم کېدی شي. نو تورات به دوی ویلو خو په هغه حکم به نه پوهېدل، ځان به پې نشو پوهولی چې د الله رب العالمین مراد دلته کې څه دی. نو صرف لوستلی کولی شو خو په مقصد باندې نه پوهېدل. یا زمونږ په دور کې دا خبره په مسلمانانو کې هم ډیره ده چې قرآن کریم تلاوت خو زده کړي خو په مقصد باندې
نه پوهیږي چې دا قرآن کریم زمانه مطالبه د کمې خبرې کوي. لکه کله کله مونږ د کلاس شروع کې دا وایو د تجوید او د قاعدې او دې باره کې چې قرآن کریم کله کله هغه حدیث دی چې په خپل ویونکي باندې لعنت وایي. نو ولې په لعنت وایي؟ داسې پوهوي چې دی په خپله دروغجني او هلته د دروغ هغه کم انجام چې دی هغه بیانوي، په هغې کې تلاوت کوي او سړی سود کې لګیایي او دلته به قرآن کې د سود هغه آیاتونه او سود والا چې کومې خیرې دی دی په خپله لګیایي او کوي. یا دغه شان نور چې څومره خبرې دي دا ټولې راواله. نو سړی قرآن کې لګیا دی او دی پوهېږي نه چې دا خصوصان ته لګیایي نو قرآن پې ځکه لعنت وایي چې په خوله لګیایي او هغه دی په خپله په هغې په عمل کې مخالفت کوي. نو دا امي پاتې شو که نه، بیا خو نه پوهېږي که نه. نو امیون لا یعلمون الکتاب، که سړی کتاب لوستی شي نو دا غټ سبق دی، خو که پوهېږي پې نه نو دا هم بیا سبق نه دی، دا هم امي دی. لکه په دې کې د علماو ډېر سخت اقوال هم د قرآن باره کې، خو دا ټیم مختصر دی. امام شافعي رحم الله داسې وایي که یو سړی د قرآن تلاوت کوي او په ترجمه نه پوهېږي، نه دا داسې ده لکه د ړوند په کور کې چې شمه بلیږي یا ډیوه بلیږي. نو ګوره به صرف تیل خرچه کوي، نور ړوند ته څه پیدا؟ ډیوه بله شو که بله نه شو، ړوند ته پته پیدا شته دی؟ ړوند ته خو پیدا نشته که. نو سړی تلاوت کوي، ښکلی تلاوت کوي، لګیا دی، نو بل سړی دا رڼا نه پیدا لی، خو ده ته څه پیدا نه ورکوي، ځکه چې دی پې نه پوهېږي چې زه څه وایم. الله په دې ټایم کې د څه خبرې حکم کوي او د څه نه منع کوي. نو امیون لا یعلمون الکتاب، بعضې د دوی نه هغه دي چې هغوی په کتاب باندې نه پوهېږي. نو مراد تی دا شو چې تش کتاب لولي خو په ترجمه او په مقصد او په حکم باندې نه پوهېږي. نو چې کله نه پوهېږي نو دوی څه کوي؟ نو وایي الا امانیه، دا د دوی ارزوګانې دي. نو اوس اماني دلته څه ته وایي؟ نو اماني کې یو خبره دا کېږي چې دی نه به د قراءه یعنې د ویلو معنی به ترې واخیستې چې دوی صرف تلاوت کوي، صرف تلاوت کوي، نور په مقصد باندې نه پوهېږي. د الله حکم چې دی هغه دوی ته نه دی معلوم. یا د امانی نه مراد چې دی هغه ارزوګانې دي چې د دوی دا کمې خبرې ما په تفصیل ذکر کړی چې تش په ارزوګانو کې لګیا دي، خپلو علماو دوکه کړي دي او دی ورته ویلي چې دا خبرې دي، نور پې تاسو څه کوئ؟ ځان مه پوهوئ، دې خبرې نه لرې اوسئ. یا درېیمه خبره، درېیم تفسیر دام کېږي چې امانی څه ته وایي؟ دروغو ته، یعنی دوی صرف په دروغو کې چې دی نو لګیا دي. دا درې وړه تفسیره چې راجمع شي نو هم د اماني معنی چې دی صحیح جوړیږي چې دوی په ارزوګانو کې لګیا دي، په خبره باندې نه دي، هسې تلاوت صرف کوي خو په معنی نه پوهېږي. او یا د دوی د ارزوګانې چې دي دا د دروغو دي. نو دوی بیا څه کوي؟ په څه باندې روان دي؟ دا دوی چې څه کوي نو په څه روان دي؟ نو وانهم نه دي دوی الا یظنون، مګر په ګمان باندې، دوی تش په ګمان باندې روان دي. دین چې دی دا قطعي دلیل غواړي، چې قطعي دلیل چې الله داسې ویلی دی او رسول الله داسې ویلی دی نو دا دین دی. که د دین علاوه کمې خبرې چا ځان له جوړې کړې نو الا یظنون، دا بیا څه دي؟ دا صرف د ګمان دی، خپل یو ګمان یې ځان له جوړ کړی دی او نور په دې کې چې دی نو هغه څه پکې نشته دی. یا امانی چې دی نو هغه امانی او یظنون یو عقیده شو او یو عمل شو، چې د دوی عقیدې هم هسې په هوا باندې دي، دوی نه دي خبر، او عمل چې دی هغه هم په هوا باندې دی. ځکه چې دا په کتاب باندې سړی نه پوهېږي نو دا به عقیده د کم ځای نه زده کړي او عمل چې دی هغه به دا کم ځای نه زده کړي. نو دا دواړه خبرې د دوی څه دي؟ الا یظنون، دا صرف ګمانونه دي، په خپل ګمان لګیا دي. فویل للذین، الله رب العالمین وایي فس هلاکت دی هغې کسانو لره یکتبون الکتابه چې لیکي کتاب بایدیهم په لاسونو خپلو باندې، ثم بیا یقولون وای هذا من عند الله، دا د الله رب العالمین د طرف نه دی، لیشترو به ثمنا قلیلا، چې واخلي په دې باندې پیسې لګي. فویل لهم، پس هلاکت دی د دوی دپاره، مما کتبت ایدیهم، په هغې څه باندې چې لیکلي لاسونو د دوی، وویل لهم، او هلاکت دی د دوی دپاره، مما یکسبون، دوی چې کم کسب کوي، دا دوی چې څه کوي نو دا په دې وجه باندې هلاکت دی. وس الله رب العالمین د دوی بله خبره ذکر کوي او په دې آیت کې درې خامۍ چې دی هغه غټې ذکر کوي. الله رب العالمین وایي چې فویل للذین یکتبون الکتاب، هلاکت دی د هغې چا دپاره چې په خپل لاس کتاب لیکي. نو کتاب کم کتاب چې د ځان نه خبرې لیکي او هغې ته د الله رب العالمین کتاب وایي، نسبت الله رب العالمین طرف ته کوي. نو فویلون د دوی دپاره ویل دی، هلاکت دی. وس د ویل ډېرې معنی دي، سخت عذاب، سخت مشقت، هلاکت، دغه شان سپکېدل، یا د جهنم کې یو خاص کنده ده چې مشهوره ده دې ته تلل. نو دا ټولې معنی چې دی دا په ویل کې
پرتی دی الله رب العالمین دې زمونږ حفاظت وکړي. نو الله رب العالمین وایي چې فویل للذین یکتبون الکتاب، د دوی دپاره هلاکت دی د هغې چا دپاره چې هغه لیکي کتاب بایدیهم په خپلو لاسونو باندې، یعنی کتاب د دی د دې ځای پورې څه مقصد شو؟ یو غلط کار دا دی چې د ځان نه دی کتاب ولیکي، ثم یقولون هذا من عند الله، دویمه خبره دا ده چې بیا ووایي چې دا د الله د طرف نه دی. ثم یقولون هذا من عند الله، دوی بیا هغه نسبت چاته کوي؟ الله ته لیکلی په خپله دی او خلکو ته وایي دسي که یو سړی یو نظام یو طریقه کار جوړ کړي او د شریعت خلاف هم جوړ کړي خو خپل نوم پې ولیکي چې دا زما ذهن او زما نظریه ده، نو ټیک ده چې دا جرم دی خو دومره لوی جرم نه دی، ځکه چې دی وایي زما نظریه ده، نو که یو سړی ورسره قبلی هم صحیح ده که نه قبلیم د ده سوچ دی، خو که فرض که ده ولیکو په خپل لاس او نسبت یې الله ته وکړو نو دا دوه جرمونه شوله. یو غلط کار وکړو چې د الله په کتاب کې لیکل وکړل، دویم بیا نسبتي الله رب العالمین ته وکړو، دا خو ډېره خطرناکه خبره شوله. بیا دریم جرم دا دی چې لیشترو به ثمنا قلیلا، په دې باندې اخلي پیسې لګي. وسه پیسې لګو نه څه مراد دی؟ نو د لګو نه یو مراد دا دی چې د دنیا دا پیسې چې څومره هم ده نو دا لږه ده. دویمه خبره دا ده چې د دنیا خو فانی ده که نو که د دنیا پې ټوله والی خو فانی خو هسې هم لګی که نه. او دریمه خبره چې دی نو هغه په دې کې دا کېږي چې دا دنیا که هر څومره ډېره شي او دا پیسه خو د آخرت په نسبت باندې دا ډېره زیاته کمه ده. لکه اوس کله کله بعضې خلکو دې ځای نه دا اخیستې وي ډېرې پیسې پې اخیستی شي خو لږې نه شي، نو چې دا ډېرې شي او دا ټوله دنیا چې د آخرت په نسبت خو دا ډېره کمه ده، نو دا ټوله دنیا کم څوک درکوي دا د آخرت په نسبت باندې کمه ده. نو الله رب العالمین وتم په دې آیت کې دا درې جرمونه شو، نو مختصر به دا وایي چې درې ځله یې ورته هلاکت ویل. یو اول ځل فویل للذین یکتبون الکتاب، دویم بیا دلته وایي چې فویل لهم مما کتبت ایدیهم، پس هلاکت دی د هغې چا دپاره چې دوی په لاسونو باندې کتاب لیکلی دی. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت دی د دوی دپاره چې دوی دا څه کسب کړی دی. نو اوس د کسب نه مراد څه دی؟ یوه خبره دا کېږي چې دا کومه پیسه دوی اخیستې هم دقه پیسه به دوی هلاک کړي، الله رب العالمین به په دغې پیسو راګیر کړي او دوی به په هلاکت کې واچي. یا دویمه خبره مفسرینو دا لیکلی چې د دوی د عام ګناهونه، د دوی خو یو ګناه نه دی که نه، خو دا ګناهونه مما یکسبون دوی به راګیر کړي او دا به هلاکت ته چې دی نو دا به ورورسوي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.